ها له چا په ژوند چا په مرګي پاتې شي له چا په ژوند چا په مرګي پاتې شي یاري هغه وي چې یاري پاتې شي خدمت کوه په شاعرۍ د کام خدمت کوه په شاعرۍ د کام رحمان ژوندی غني غني پاتې شي. سلامونه ګرانو کتونکو، خلیل الرحمن افریدی تاسو ته په پروګرام ادبي نشست کې د انګار ټي وي په شیشه باندې مخاطب یم. کتونکو نن د یو بل شاعر ادیب خواله راغلی یو، څوک چې ډیره ژوره شاعري کوي، د ډیرې مشاهدې په بنیاد باندې یې کوي او د ډیر درد غم او د احساس والا شاعري کوي. د هیڅ تعریف محتاج نه دی. د ما ترڅنګ فرید الله صاحب عرف لالا داور، بلکې په خپله نامه یې ډېر کم خلک پیژني، په لالا داور صاحب باندې مشهور دی. نو لالا داور ته په خپل پروګرام کې هرکلی وستلی ماشي. مننه، تاسو ته مهرباني، تاسو ته خدمت وایم، ډېره ډېره مننه. سر ژوند څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر کرم ده، ډېر ښه تېرېږي. ښه جي. هسې خو لالا تاسو ټوله دنیا په خپله شاعرۍ باندې پیژني، مختلف ادبي فورمز کې تاسو شرکت یې کوو، ناستې کوو. که زه د انګار ټي وي د کتونکو دپاره د یو سوال صرف رسما وکړم چې لالا داور څوک دی، نو د تاسو یو لنډه پیژنګلو به څه وي؟ مهرباني، مو خو نوم مې خپله فرید الله دی جی، خو لالا داور باندې مشهور شوی یم. صحیح. او د پلار نوم مې خنون دی. صحیح. او شمالي وزیرستان د کلي تپې او قوم داور صحیح د اوسېدونکی یم. زبردست. او سبق مو څومره ویلی دی؟ ژوند روزګار مو څه دی؟ سبق مې بي ایس سی مې کړې ده سټیټ ډبل میس نه، میرانشاه کالج نه. صحیح. میټرک مې د اداک سکول نه کړی ده. دا مې ته واده. او ژوند روزګار نوکري خو مې واخو ده، خدای شته چې په میډیکل نه لوڼه څه ستونزې ورته دې وجې نه مې هغه پرې شوه. صحیح. کاروبار که پېښور شي. صحیح. د سیمنټو کاروبار او ژوند هم اوس په دا وخت تاسو پېښور کې اخره کوي. ډېر ښه، ډېر ښه. څه دي سر، تاسو خبره وکړئ وزیرستان سره تعلق ساتو، سبق مو هم ویلی دی. د ادب ته راتګ څنګه وشو؟ ادب اړخ ته شعر لیکل مو څنګه شروع کړل؟ باقاعده استاد هم څوک و که نه؟ یاره زه تاسو وایم چې دا شاعري چې کومه دا نه استاد غواړي او نه کتاب غواړي. زه هم کتاب پردی کتاب نه شم کتلی، خپل کتاب یې نه شم کتلی. بیا دا خو بس هغه یو جذبه وي او بل داسې لکه دا پیدوشي شایده خو په چا شی ارچګه شي خپله یوه موقع وي چې په هغه شرچګه شي. دا 2014 کول و. د امیر سره زه پېښور شم. د امیر خلک روان وي، مو چې هغه حالات ولیدل بس مو باندې یو داسې هغه رول وکړ چې بس زه یې د هغه په نفسیاتي اثر باندې رول و چې شاعري په طرف ورسه. نو تاسو هغه خپل دوک درد اظهار هغه شعر په ژبه باندې بس هغه داسې وي چې یو شی ته په سینه ښه ځای وای نه شي که نه، په سینه سموای نه شي، ځای وای نه شي، بیا خامخا مې مغزې ته بیا مغزې نه چې مثال بیا ته نه شي په خوله زغر نه شي کړی، بیا قلم ته قلم په نوکه باندې کاغذ سینې ته وسپارئ. ډېر ښه، ډېر ښه سر جي. نو سر د تاسو چې په خپلو خبرو کې وویل چې ما د شاعرۍ آغاز 2014 نه وکړو، بچپن کې هم شاعري نه وه کړې؟ شاعر خو بای نیچر وي. زه بچپن کې خو داسې وه چې هسې زونه سره به ګڼېده ده که نه. صحیح. خو داسې په هغه بهېده نه. بیا چې کله 2014 مې بیا شاعري کړه، بیا پر ردیف قافیه نه پوهېدم. خو دا مې په نهم کلاس کې که په لسم کلاس کې اردو کښې مې ویلي وي چې یاره مثال چې یو هم آواز رسي بیا هغه قافیه وي او با بچه سي ردیف. په دې مې شاعري کړې وه. یاره مو ډېره غوټه شاعري ضایع شوه چې کله مې هغه پر د فاسین پر هغه شی وکړه چې نه دا خو ټول هغه غلطې دي، بیا دې وجې نه مو هغه شاعري ضایع شوه. Yo que sono muy asu. Sí. Mira, dice na zege de partirse da ye o da adepa. Sí. Na hewo adepa. Sí. Mo haga de suj kara wo.
نو دې وجې نه هغه مثلا نامونه هغه شاعري ښه نو تاسو باقاعده چې دا کم کتاب تاسو راغلی دا 2014 نه بعد چې کومه شاعري شوې ده دا په هغې کې راغلی دی دا 2018 نه چې کومه شاعري شوې ښه 2018 نه صحیح شوه سر د شعر نه علاوه په نثر کې په کوم صنف باندې کار کړی افسانه نظم افسانه مالې کړی د مضمون مالې کړی ده په نثر شی صحیح خو بس څه د کاروبار مصروفیات وي صحیح دې وجه نه داسې مې سره هغه ډېر توجه مې نه درلوده وروړه صحیح او تر اوسه پورې مو څومره ادبي کتابونه مطلب مجموعې چاپ دي په کومو نامو باندې فلحال خو دغه یو کتاب ده ښه او بل مې بس پیره ده صحیح ټوله نظم او غزل او په نظم شال د په دغه غشه مو په غزل باندې ډېر خبره ده کنه د تاسو چې کتاب کومه نامه یې اخی ده ترنګلې وای دی بیا یو ډېر ناشنا غوندې کې ټایټل هم دی نو د ترنګلې لفظ معنا که راته وکړو د ټایټل په شاید تاسو سم میسج دی که دې وضاحت راته وکړو نو کتونکي ورته ډېر خوند واخلي مهرباني دا خو داسې دو چې دا نوما چې کومه دو مې نه خو د الفاظ د پښتې ورشوله سړی انګریزي بالکل په انګریزي پسې کوشش کوو چې انګریزي زه ووایم صحیح او مې د شاعرونو خو دا کوشش ده چې په پښتې خپره سره ده دا ترنګلې د مش په علاقه کې ډېر مشهور ده که نه او په یو شعر کې مې وضاحت کړې ده چې ډېر ترنګلې په ما تېر شوې ډېر ترنګلې په ما تېر شوې بې سلامه دا چتې داسې ما و په لالانو یعنی پورا ډاک مغروره صحیح او دا ټایټل چې کوم تاسو ورکړی د مرغۍ پکې جوړ دی ټایټل چې کوم دغه لکه یو خو دغه چې مثال چې تر کومه پرې سړی انسان ژوندی وي که نه دا به محنت هم کوي صحیح او چې محنت خو به کوي خو د باسه ضایع شي صحیح خو که چېرې داسې وشي چې داسې وشي چې د خاص مثال نه چې امن وي مرغۍ دي که نه بالکل امن امر ته شرط ژوند ته صحیح او محنت هم ته شرط مطلب د دې ټایټل نه موږ مطلب اخلو دا بیلچا دا په لاس کې دا محنت نه ښکاره او اسره چې امن وي نو انسان محنت وکړي او هغه د ژوند طرف ته لاړ شي حکمه پورې په دې باندې شیر زمان سیماب سیب لیک کړی دی نو دې تشبیه د مولانا ابوکلام آزاد د کتاب چې کوم دی غبار خاطر د هغې سره کړې ده او هغه دی چې بعض اوقات د انسان په زړه کې ژوند نیمه داسې خبرې وي چې هغه دی کولی نه شي نو زړه یې هم غواړي خو هغه نشي راوښکلی نو هغه بیا په داسې انداز راوباسي چې ډېر کم خلک په هغې باندې پوه شي واقعي چې ډېر یو ناشنا هغه دی نامه دا ټایټل دی یو وخت کې ما د ډاکټر اظهار الله اظهار صاحب کتاب نامه کتلې وه د ګلاب لسمه پاڼه یا د موږ په لنډي کوتل سیمه کې د دلاور شینواري کتاب وخوانې یا د اسیر منګل صاحب د کتاب نامه دا ترله تربور وي نو بعض اوقات کتاب کې دننه څه وي هغې نه هټ کړ هغه نامه دومره راکشش کوونکي وي چې کتاب په ویلو باندې چې کوم ویونکي وي هغه مجبور کړي نو یقینا د تاسو د کتاب نامه ډېره زبردسته ده سر کوم ادبي تنظیمونو کې هم کار کړی دی یا موجوده وخت کې ورسره تړون ساتو د یونیورسټي پوهنتون ادبي ټولنه شي بالکل هغه سره مې نه ابتدا کړې ده بیا اوس پاکې مو د شرکت کوم په منتلی وي دلته کې د عباس صاحب ادبي کاروان ده په دې کې بیا موږ داسې وي چې مثلا هفتهوار اجلاس نه او ډېر مزېدار ډېر شاعران دي پکې صحیح نو په دې تنظیمونو کې لږ آباد ادبي کاروان او پوهنتون ادبي ستوري یعنی دې کې باقاعده تاسو ناستې کوو او ملګري لرو په موجوده وخت کې په همزولو کې په ملګرو کې د ښه شاعران ملګري څوک دي او بیا په هغې کې د شعر د چا ډېر خوښېږي مو ته خو د اجازه حسن صاحب چې کوم هغه ده که نه شاعري دا د خوښه دا مې خوښه ده وکړه ترنم وکړې بیا د هغه چې کوم ده بیزار صاحب ده صحیح ګلمار صاحب یو ښه د ترنم ده ډېر ښه ترنم یې ده تاسو کله خپله ترنم ازموینه کړې ده زه ترنم ته مې دومره زړه شي او بس دا ترنم چې بیر مو که نه داسې مرغه په وکړه خو زه مې چې نه شوې نه شوې حالانکې موږ ټول ترنم ده یاره بالکل دا خبره ده او واقعي چې بیزار صاحب شو یا ګلمار صاحب شو هغه خو د ترنم
په دې وخت کې بلبلان دي ډېر زیات مقبولیت لري. په خپلو ملګرو کې تاسو ووایئ چې د اعجاز حسن صاحب شاعري تاسو ډېره خوښیږي. سر تاسو سره موږ یو ځل آف د ریکارډ خبرې شوې وې او تاسو یو واقعه ویلې وه چې یاره ما رحمان بابا په خوب کې لیدلی و، د هغې خوب د اثر لاندې بیا ما شاعري شروع کړه. نو د انګار ټي وي کتونکو ته که د دې خوب باره کې یا د واقعې باره کې تاسو معلومات ورکړو ډېر خوند به ترې واخلي. دا خو زه داسې ډېر کم ماشوم و که نه، بیا 2 ځله دا ورته یادېږي خو چې 3 ځله که 2 ځله ده. زه به داسې چې په تېرېدم ده داسې یوه جونګړه جوړه کړې وه. صحیح. خو بره نه هغه نه وه که نه، د پاریسې بوټي وو، پې لاندې په هغه لاندې دغه جوړه کړې وه دا جونګړه، دا رنج یې پر لالېدې و. ده به د هغه وخت د چرګو په پر نه دی، دا به په مخمونې هغه کړو، بیا به داسې وکړو، بیا به دا دېکه وکړو. دا مې 2 ځله دا زړه ده. و داسې ورته یاد دی چې دی په لیفټ په کوم سایډ باندې خپله سایډ دی. زه به دا په تېر شم نو پښتنې پسې مې نوې سره کړې. ښه، نو هغې نه بعد تاسو بیا د شعر و شاعرۍ هغه باقاعده رجحان تاسو په طبیعت کې راغی. دا خو و پکې، خو دا خو ډېر په ماشومتوب کې و. دا ماشومتوب کې و. صحیح صحیح صحیح. سر تاسو کوم ذکر په خپلو خبرو کې وکړو چې تاسو په مضمونونو باندې یا په افسانه باندې بعض اوقات ته بزمایي کړې ده، او څه د رسالو ذکر هم تاسو وکړو چې هغې ته هم تاسو لیږلې وې. نو آیا باقاعده د کتاب چاپ شوی دی که مستقبل کې موږ دې توقع کولی شو؟ انشاءالله دا توقع کولی شو چې د افسانې و د مضمونو او ورسي. صحیح. او بیا رسي انشاءالله. صحیح. ان ته شوق مشته بشه. څومره وخت نه تاسو په پېښور کې میاشتې او ژوند کوو؟ یا 2010 نه زه دلته پېښور کې وم. دې نه مخکې تاسو شمالي وزیرستان. نو د پېښور د ژوند نه بعد د شمالي وزیرستان کوم یو خبره ډېره زیاته یادېږي چې زړه دې وغواړي چې یاره هلته لاړ شم یا هغه ځای کې ژوند وای؟ داسې دا چې د کلي خلک یو خو په هغه وي که نه، مینه دې وي، وطن سره مینه وي سړي. صحیح. خو چې وطن ته لوټ شي دومره زیدمنې دي که نه، د قبایلو خو دغه مصیبت ده. صحیح. دا مې ورته سوال دی چې زیدمن نه و دا لور زور لږ چې زه هغه شي که نه. صحیح. مون بیخي د هغه نه وتلي ده چې څه مو سره کېږي، نو زموږ خپل عملونه ټیک نه دي. صحیح. پکار دی چې موږ په خپل کردار عمل باندې نظرثاني وکړو. سر تاسو مال د خدای څومره بال بچ لرو په هغې کې آیا ادب طرف ته کوم بچي رجحان شته؟ موږ اکثر کتلي لږه داسې فیملي وي چې په هغې کې هغه سلسله روانه وي. یاره خو موږ په هغه په بچونه کې یا په وراره کې خو مې داسې څوک نشته چې داسې شوق وي که نه، ادب طرف ته رجحان وي. بس قدر مې کېږي چې زه چې چېرته څه بیا دې وي عمر رسوي که نه. صحیح صحیح. زبردست. نو سر وخت دی که په پروګرام کې تاسو موږ ته خپل شعرونه د انګار ټي وي کتونکو ته واورول، یقینا ډېر خوند به ترې واخلي. مهرباني. حنین صاحب دا مطلب و ارشاد چې هره خبره د منلو نه وي. هره خبره د منلو نه وي. هره خبره د منلو نه وي. ځینې بحثونه د چېړلو نه وي. ډېر ښه. هره خبره د منلو نه وي، ځینې بحثونه د چېړلو نه وي. چې ښه ته ښه او بد ته بد نه وایي. چې ښه ته ښه او بد ته بد نه وایي. چې ښه ته ښه او بد ته نه وایي، داسې امیان د لمانځولو نه وي. واه واه، ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. مننه مهرباني. او د بل شی ده پکې ارشاد جي. پرېږده چې نه یې وینم. پرېږده چې نه یې وینم. پرېږده چې نه یې وینم داسې ښه یم. پرېږده چې نه یې وینم داسې ښه یم. ځینې مخونه د کتلو نه وي. واه واه، دا شعر بیا وایه. پرېږده چې نه یې وینم داسې ښه یم. ځینې مخونه د کتلو نه وي. او د بل شی ده پکې الفاظ کا سپک هم پکې راشي لالا. الفاظ کا سپک هم پکې راشي لالا. الفاظ کا سپک هم پکې راشي لالا. آها. بعضې شعرونه د پرېښودلو نه وي. واه واه، الفاظ کا سپک هم پکې راشي لالا. بعضې شعرونه د پرېښودلو نه وي. او چې شپه او ورځ یې ناقراره ساتي. چې شپه او ورځ یې ناقراره ساتي. چې شپه او ورځ یې ناقراره ساتي، همداسې خولې هم د زغملو نه وي. د زغملو نه وي. ډېر ښه ډېر ښه.
چې شپه ورځ یې نه قراره ساتي همداسې خولې هم د زغملو نه وي. او دا بل شی ده پکې رشته کوه تر نیا نیکه نیکه یې رشته کوه تر نیا نیکه نیکه یې. بعضې تخمونه د کرلو نه وي. ډېر ښه ډېر ښه جي. رشته کوه تر نیا نیکه نیکه یې. بعضې تخمونه د کرلو نه وي. او مقتاد وکړه نه د انسانیت نه د زړه تور شي لاله. د انسانیت نه د زړه تور شي لاله. ځینې کیسې د اورېدلو نه. واه ډېر ښه شعر دی سر. دا په دې کې راشي الفاظو والا کم شعر دی. الفاظ که سپک هم وي دا شعر لږ بیا وایو دا ډېر ښکلی شعر دی. مننه. الفاظ که سپک هم پکې راشي لاله. الفاظ که سپک هم پکې راشي لاله. بعضې شعرونه د پرېښودلو نه وي. ما ته روحاني بابا هغه شعر را یاد کړو چې خوله مې شرمېږي خو بس اوبه وایم. چې خوله مې شرمېږي خو بس اوبه وایم. سپی مې څوکۍ کوي انسان مې وژني. نو هغه تاسو چې کوم خبره وکړه که نه چې الفاظ که سپک هم وي خو الفاظ که سپک هم پکې راشي لاله. بعضې شعرونه د پرېښودلو نه وي. واقعي چې ډېر ښکلی شعر دی. زمونږ ځمکه د جګړو ځمکه ده. زمونږ ځمکه د جګړو ځمکه ده. زمونږ ځمکه د جګړو ځمکه ده. د له وارثه د پردو ځمکه ده. د له وارثه د پردو ځمکه ده. ډېر ښه شعر دی ډېر ښه. زمونږ ځمکه د جګړو زمونږ ځمکه د جګړو ځمکه ده. د له وارثه د پردو ځمکه ده. دا دې د هغې دا دې د هغې او هغوی د هغې. دا دې د هغې او هغوی د هغې. څوک چې هغوی شي د هغو ځمکه ده. ډېر ښه دي ډېر ښه دي. دا دې د هغې او هغوی د هغې. څوک چې هغوی شي د هغو ځمکه ده. ډېر ښه دی. بل شی ده پکې ارشاد جي. مرګ ژوبله کېږي. مرګ ژوبله کېږي د مذهب په نامه. مرګ ژوبله کېږي د مذهب. مرګ ژوبله کېږي د مذهب په نامه. د ملا او د فتوا ځمکه ده. سبا راځي بیا په مرلي درنه. سبا راځي بیا په مرلي درنه. مرلي ښه ده د درنو ځمکه ده. ډېر ښه شعر دی جي. ډېر ښه شعر دی. سبا راځي بیا په مرلي درنه. مرلي ښه ده د درنو ځمکه ده. بل شی ده پکې ارشاد جي. د نړۍ ټول زورور دلته راځي. د نړۍ ټول زورور دلته راځي. د زورورو تجربو ځمکه ده. ډېر ښه شعر دی جي. د نړۍ ټول زورور دلته راځي. د زورورو تجربو ځمکه ده. بل شی ده پکې فتنه راځي. فتنه راځي او په فتنه ختمېږي. فتنه راځي او په فتنه ختمېږي. فتنه راځي او په فتنه ختمېږي. د شر نه ډکه د فتنو ځمکه ده. ډېر ښه شعر دی جي. ډېر ښه شعر دی. فتنه راځي او په فتنه ختمېږي. د شر نه ډکه د فتنو ځمکه ده. مقتدو ارشاد جي. لالا ترکډې باروم پنجاب ته. لالا ترکډې باروم پنجاب ته. غرونه سپېره دي د سپېرو ځمکه ده. ډېر ښه جي ډېر ښه. یقینا سر جي په 2014 کې چې هغه په دومره مصروفه ژوند کې په شعر مجبور شو د هغې وجه ده چې کم حادثې کم تودې سړې دوی په انفرادي طور ولیدې په قومي طور باندې ولیدې د هغې اثر دی او د شعر نه معلومیږي. هغه د عطاءالله عیسی خیل وینه چې پوښتنه وکړه چې تا په دې سندرو کې په نغمو کې ډېر دک او درد وي. نو سر هغه ته یو شعر وویلو چې دنیا نے تجربات اور حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. نو تاسو په شعر کې یقینا هغه فیلینګ چې هغه عطاءالله عیسی خیل ویلو هغه موږ محسوس کړل. یقینا سرجي د تاسو د خبرو نه د شعرونو نه خلک خوند داخلي. یو سوال مې ذهن له بل راځي. تاسو چې کوم وخت کې وزیرستان کې ژوند کولو تر 2010 پورې او بیا د هغې نه تاسو دلته هجرت وکړو نو هغه وخت کې په وزیرستان کې ادبي هلې ځلې کېدې یا اوس تاسو یې خامخا د خپلو خپلوانو سره تعلق هم وي کله کله بیچاکار هم لګوو ادبي هلې ځلې د هغې څنګه روانې شعر و شاعري کېږي که خلک وزیرستان کې شاعري نشته بس
مړ یې کړو چم کړو څنګه مړ شو بس یو داسې لوبه ده که نه چې مشاعرې ته ورخو څوک سره تللی نه شي یو امیرلي کې ده یو ميرانشاه کې ده خو هغه داسې وي چې داسې خوند یې نه وي صحیح یعنی حالات داسې وي چې شعر او مشاعرې دغه حالات خرابه حالان کې ما پکې یو ډېر ښه ملګری دی حزب الله بهیر نامه یې او ډېر ښه شعر لیکي خو دا ده چې لکه څنګه موږ جمرود په علاقه کې 2007 چې نه بعد مشاعرې بند شوې او تر 2015 پورې بیا نه کېدې حالاتو د وجې نه داسې هلته هم د موږ د خپل ربه دعاګویو چې الله پاک دې پښتون په خاوره باندې امن راولي چې بیا دلته ژوند شروع شي خلک ژوند وکړي سرجي د وخت راکولو یو جهان مننه ډېر خوند یې تاسو شعرونو وکړو تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو کتونکو دا و ډېر محترم فریدالله صاحب عرف لاله داور چې تاسو ته ډېرې ګټورې خبرې او خواږه خواږه شعرونه واورېدل د پروډیوسر حیدرودان سره خپل قربا خلیل الرحمن افریدي له ورکو اجازت ښاد آباد او بریالي اوسو